کندهار والي د سلګونو عامه خلکو ستونزې له نږدې واورېدې. د دوشنبې په ورځ کندهار والي حاجي محمد یوسف په ولایت مقام کې د ښار ولسوالۍ د زیات عامه خلکو ستونزې د حل په موخه واورېدې چې شمېر یې سلګونو ته رسېدی، چې پر مهال د کندهار ولایت مقام د دفتر رئیس مولوي محب الله، د ولایت مقام مالیې او ادارې رئیس مولوي محمد سلیم صابر او نورو مسؤلینو حضور درلود. راغلو عامه خلکو لومړی خپلې ټولې ستونزې، غوښتنې، وړاندیزونه په لیکلي بڼه یو په یو او په نوبتي شکل د کندهار والي سره شریکې کړې او غوښتنه وکړه چې ولایتي اداره دې د ستونزو د حل او غوښتنو او وړاندیزونو ته د رسېدو په برخه کې ورسره همکاري وکړي. او همداراز یې له کندهار والي څخه ځانګړې مننه وکړه چې د عامه خلکو ستونزې، غوښتنې، وړاندیزونه له نږدې اوري او د ولایتي ادارې دروازه د عامه خلکو پر مخ خلاصه کړې. کندهار والي حاجي محمد یوسف لومړی ټولو ته ښه راغلاست وایه او وروسته د ټولو ستونزې په نوبتي ډول خورا په دقت سره واورېدې او د دوی له لورې سوي عرایض اړوند ادارو ته احکام کړله. کندهار والي حاجي محمد یوسف ویل د خلکو ستونزو او غوښتنو ته رسېدل تر هر څه ورته لومړیتوب لري، ځکه ولس تېرو شلو کلونو کې سخت ځپل سوی او ټولو راغلو عامو خلکو ته یې وویل ولایتي اداره هر وخت د عامو خلکو سره همکاره ده او هر څوک کولی سي خپلې ستونزې ورسره شریکې کړي او ډاډ یې وړاندې کړ چې د دوی ټولو ستونزو ته پر وخت رسیدګي کیږي.